हेलो अस्सलाम वालेकुम. زه یم امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سایډ نه ستاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو یو نوی ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان بخیر او الله هم ښه لري. دوستانو څنګه چې تاسو زما زړې ویډیوګانې وکتلې او ډېر زیات هم خلکو خوښیږي او ډېر زیات خلک شیر کوي او ډېر ښه فیډبیک ماته ملاویږي. همدغه سلسله کې موږ نن یو بل ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا تاسو وینئ دا څنګه ماغه هیره چرګ دی بوس کا هیره چې کوم ورته وایي. د دې نن په دې خپه کې دانه راوتې ده څنګه چې خپو کې هغه چرګانو دانې روزي او ډېر خلک پریشانې چرګ دی د وجې ګرځېدې هم نشي ګوډ ګوډ ګرځي بیا کراسینګ هم نشي کولی او ډېر پریشان یې او هغه بعض ټایم بیا غټه شي نو بالکل هغه خپه چې دی هغې د ګرځېدو نه پاتې نو هغه بیا فالج غوندې خلک وایي چې دا فالج ووالو او هغه اصل دغه دا وجې پکې دا تاسو سره پیل خو دا شوق د سره کومه چې دا وګورئ زموږ دا شوق چیک کوي جی صحیح شو جی دا هغه بوس کا هیره دی جی صحیح شو جی دا دغه دی جی او دې تاسو ښیم چې دې په دې خپه کې څنګه دغه دانه راوتې د هغې موږ څنګه علاج کوو اسان علاج او تاسو زما خو پیل هم ویلي چې تاسو به هغه علاج ښیم چې تاسو په اسانه باندې کور کې کولی شئ او ځناور چې دی تکلیف نه بچ کولی شئ. دوستانو علاجونه هر قسم کېږي صحیح ده جی څوک په کومه طریقه کوي څوک په کومه طریقه کوي. زما ځاني خپل دا دغه زیمه چې په چرګانو باندې ما څومره کسان کتري د هغې پې دومره خرچه نه کوي نو دې د وجې زه ورته اسان علاج ښیم چې خلکو ته په اسان هم کېږي او په هغه څیزو کې چې بس په کور کې هغه هر څیز موجود وي او په کار هم دا وي چې یاره داسې علاج وشي چې هغه هغه ټایم کویک علاج چې ورته کوم وي جي پوه شوي چې جلد ورته دغه وشي جي نو بشر دی چې تاسو داسې دوايانې وښایئ موږ خپله داسې دوايانې ورته زه خپله وښیم چې هغې پسې بیا تاسو ګرځئ به تاسو ته نه میلاویږي بیا به راځئ ما ته به څوک کمنټس کې وایي څوک به رانه تپوسونه کوي څوک به کال کوي چېرې چې دا کم ځای نه واخلو جي زما خپله زړو ویډیوګانې په دومره اسانه ویډیوګانو کې هم ډېر خلک داسې دي چې په کلو کې داسې اوسېږي لرې چې هغوی نه دوایانو د دوکانونه ډېر لرې وي جي نو زما کوشش دی که نه چې څومره اسانتیا سره او څومره په ښه طریقه وي مین شي زموږ دغه مقصد دغه وي چې یو چرګ دی هغه بس بچ شي زندگی بچ شي د ځناور جي صحیح شو جي نو امید ساتم چې دا ویډیو هم انشاءالله ستاسو خوښه شي او در چا خپلې طریقې دي او زما چې کومه طریقه ده او اسان د علاج چې کم دی او د کم رزلټ چې په 3-4 ورځو کې کېږي نو هغه به زه تاسو ته ښیم انشاءالله. نو راځو دی چرګ تاسو زه خپه ښیم جي چرګ خو تاسو به شوق کتلی وي یو ځلې بیا وګورئ جي زمونږ بوس کا هیره والا شوق وګورئ صحیح دی جي د دې جي دا خپرې اوچتې کوي لږ دا وګورئ جي دا ګوډ ګوډ ګرځي د دې په دې خپه کې دا تاسو کتی شئ جي دا دې ته په اردو کې چانډي وایي صحیح شو جي دا کېږي اکثره دا وګورئ دا دومره تکلیف کوي چې دا ګورئ دې له زه زور ورکړم معمولي دا وګورئ دا دومره خوږېږي دومره تکلیف کوي دې جوړ کې ونیسه دې ځای کې بیا خپل نه دغه کوي صحیح شو جي نو د دې درته زه اوس اسان علاج ښیم جي صحیح شو تاسو هر یو کور کې ډیټول پراته وي جي صحیح دی جي ډیټول په هر یو کور کې پراته وي ډیټول به راوالئ او لږې شانتي اوبو کې به یې واچوئ میکس به یې کوئ صحیح شو پیله به دا مونږ کو صفا صحیح دی جي زه تاسو د صفایي طریقه هم درته ښیم بیا مونږ به دې ته میسه لګوو هم هم درته ښیم او مکمل دغه به درته ښیم ویډیو تر اخره پورې ګورئ او زما چینل یاد سره سبسکرایب کوئ خلکو ویډیو دومره خوند ورکړي چې سبسکرایب ته هیر شي بیا زما ویډیوګانو پسې ګرځي چې ورته په پاله اسانه نه میلاویږي نو زه ته ریکویسټ کوم بیا چې چینل یاد سره سبسکرایب کوئ او چې کوم ګنټۍ بټن نو هغه آل باندې پریس کوئ د آل مقصد دا وي که نه چې زما ټولې ویډیوګانې تاسو له درځي بعضې خلک یې سبسکرایب کړي او آل باندې نه یې پریس کړي نو چې کومې ویډیوګانې زما وي نو بس هغه هغې ته ورشي او نورې یارې چې موږ ته نه راځي ستاسو یو ویډیو موږ ته نه راځي نو زه تاسو ته یو ځلې بیا وایم چې دا ستاسو غلطي دغه ټایم دا وي چې تاسو خو چینل سبسکرایب کړئ خو بیل آیکن چې کم وي نو هغه تاسو نه پریس کوئ په آل باندې نو هغه په یاد سره آل باندې پریس کوئ. بل زما دا تاسو ته ریکویسټ دی چې یاره زما را چینل دی نو څومره چې ملګري ستاسو دي رشته داران دي چې چرګانو شوق د بډ شوق هر څوک کوي جي د زرکانو شوق هر څه شوق کوي هغوی ته داسې دې باره کې وایي چې داسې چینل دی او ټول په اسان علاج دی پکې نو دې کې به دی چې یو چرګ بچ شي کم سے کم نو تا ته هم ثواب میلاویږي او موږ ته هم ثواب میلاویږي او د دې ثواب په خدمت باندې موږ هم دغه شیز د خلکو خدمت له راوتي وي صحیح شو جي نو راځو جو موږ اوس د دې صفایي د طرف ته ځو نو دې به اوس موږ صفایي څنګه کوو جي زه تاسو ته اوس وایم جي
صحیح شو جي دا مونږ اوس دا دغه کوو لګي صفایي والا وموکله دې نه پس اوس دا مونږ را کټ کوو جي د دې دا سرونه شوي دا سرونه دا اوس وګورئ جي دا تاسو ته پته لګي چې دا څومره تکلیف کوي دا چرګ ورسره دا به ښه طریقې سره په طریقه به دا صفایي وکړئ داسې نرۍ کینچي به والئ تاسو صحیح شو جي چې نرۍ سوکې والئ هغې سره به دا تاسو ټول کټینګ به ورته وکړئ جي د دې دغه تاسو ته پته لګي د تکلیف چې دا څومره زور ځناور له ورکوي جي د ډېرو خلکو د چرګانو خپو کې دا دي او د دې مین وجه دی چې په وجه بیا صحیح کراسینګ نه کېږي او خلک وایي چېرې زموږ انډې چې کوم دي دا فرټایل نه دا انفرټایل کېږي جي ښه جي بس دا موږ دومره صفایي والا وکړله جي او دې د بره موږ اوس څه شی لګو تاسو زه اوس ویم جي دا هر چا خپله طریقه ده جي دا دي ګریس جي عام ګریس دي د ګاډو ګریس چې کوم ورته جي دا به راواخلئ جي او دا به په داسې ډک ډک تاسو ورکئ صحیح شو داسې ډک ډک هم ورکړل ورته دا یو ورکوټې کپړه غوندې مونږ دغه کړې ده جي صحیح شو دا کپړې کوم تاسو ګریس په ولګوئ صحیح دی دا مو لګول ګریس ورته دا ورته مونږ اوس داسې وراچو دي په دقه طریقه به تاسو هم کوئ ورته صحیح شو دا به مونږ دلته کې راته وکړو جي دا تاسو ته په عام کپړه کې په دې دغه کومه که نه چې ډېر خلکو بیا وایي چېرې اوس که ما سره پټۍ شته زه سپینه پټۍ عام توکمه بیا به خلک وایي چېرې سره پټۍ نه بعض خلکو ته پټۍ نه میلاوېږي نه یې په وجه باندې هغه ته علاج ته پاتې شي په دې د عام دغه کومه چې تاسو ته پته ولګي چې عام د خلکو د کور کپړې ډېر خلک داسې وي چې په دې کې بیا سوالونه کوي چېرې جي دا پټۍ موږ ته نه میلاوېږي د کور دغه سره څه وکړو جي دا ستاسو دغه دپاره ما داسې وکړو جي دا جوړ شو صحیح شو جي دا دې ته واچولی شو جي ښه جي دا پټۍ ته اوس موږ داسې تاوو جي دا د پټۍ طریقه ده جي تاسو به هم چې داسې پټۍ په طریقه ته وکړئ زور مور به ورسره نه کوئ چې چرګ ته پکې هېڅ تکلیف نه وي صحیح شو جي انشاءالله دا پټۍ وشوله دا په سټارټینګ دغه کې وایي جي چې کله دا دانه غټه وي نو تاسو به ورسره بیا څه کوئ چې دې سره به لږ ویلوسیف ګولۍ به ورته ورکوئ جي بس 3 ورځې به ورته یو ګولۍ ډیلی ورکوئ بس انشاءالله دا چې کوم دی په یو هفته کې دننه به دا خپله ټیک شي صحیح شو جي دا مونږ دې له دغه وکړو جي دا تاسو ته ښکاري بس دغه طریقه ده جي دا طریقه باندې تاسو به ورته پټۍ مټۍ وکړئ جي صحیح شو او بس بیا به چرګ پرېږدئ نو زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي ښه جي دا وګورئ جي موږ دې ته را پټۍ وکړه جي او دا چرګ تاسو ته ښکاري دا خپه اوس لګولی شي د دې نه مخکې دې خپه په ځمکه باندې صحیح نه شوه لګولی صحیح شو جي بس داسې تاسو چې وکئ یو دغه دا کوئ چې دا پټۍ چې کوم دی د ورځې لږ لمدوئ یا دا چرګ داسې ځای کې پرېږدئ چې هلته لږ په ځمکه اوبه وي چې دا پټۍ لمدېږي